بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. نشتراباد پروګرام سره مونږه درې کسان بخښنه غواړم لږ مرۍ مې خرابه ده، یعنی د حسن علي شاه صاحب او د نیازي صاحب نه بغیر خو دا پروګرام چلی نه. خو مونږ سره چې په دې پروګرام کې ستاسو د خوښې فنکاران نه وي نو بیا هم مونږ ته ګرانې، ځکه چې مونږ به د فنکارانو سره ستاسو ټلیفون خبره هم تره کوو. د دې نه علاوه به مونږ فنکاران سره ستاسو چې کومې ډرامې کتلي دي، د سی ډي ډرامې هم کتلي دي، په نشتراباد کې چې کوم کار شوی دی په هغې کې چې کوم څومره هم سنګینګ شوی دی، هغې کې څوم پروګرامونه شوي دي، ټول هغه پروګرامونه به مونږ یاد تازه کوو چې هغه پروګرامونه د نن نه څو کاله اګاهو څنګه و، ولې نن نشتراباد بند دی، په نشتراباد کې څه څیزونه دي چې هغه په کار دي چې بیا مونږ نشتراباد یو ځل بیا شروع کړو. نو ګرانو کتونکو، زما ایکسپرټ هم ما سره ناست دي، حسن علي شاه صاحب، نیازي صاحب، دوی ته هم زه هرکلی وم، ډېره زیاته مننه دي. خو مونږ سره فنکاران هم ناست دي. دغه فنکاران د نن نه څو کال اګاهو چې کله نشتراباد ډېر زیات په پیک باندې و، دې فنکارانو په ډرامو کې به کار کوو، که هغه د ټي وي ډرامه وه که هغه د سی ډي ډرامه وه. مونږ سره چې کوم فنکار ناست دی، تاسو چې څنګه پته تاسو ته ولګي، تاسو کیمره په هغه باندې راشي، زما په خیال چې تاسو به یې پخپله وپېژنئ. دوی د 2008 نه کار شروع کړ، خیبر ټي وي سره هم ډېر زیات کار کړی دی، سی ډي ډرامې هم کړي دي، د نه علاوه فلم هم کړی دی، سټیج هم کړی دی. په طور اداکار یې په دې کې کار د 2008 نه واخلې تر اوسه پورې کار کوي لګیا دی. سی ډي ډرامې چې کومې جوړې کړي دي هغې تقریبا د 40 نه تر 45 پورې هغه ډرامې هم دوی سره، او دوی د 15 نه زیاتو فلمونو کې هم کار کړی دی. ما سره ناست دی علي جمال. السلام علیکم. السلام علیکم. علي جمال څنګه یې؟ تاسو ښه؟ شکر دی ستاسو دعا ده، الحمدلله. ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ. خبرې اترې به کوو، د سی ډي خبره به هم کوو، د فلم خبره به هم کوو، د ډرامې خبره به هم کوو. ګرانو کتونکو، زموږ دویم میلمه چې کوم دی مسلم بغدادي په نوم باندې یادېږي. بطور اداکار او ډایرکشن دواړه کارونه هغه دی کړي دي په نشتراباد کې. بطور ډایرکټر دی د 10 نه تر 12 پورې ډرامې جوړې کړي دي، او د 4 نه تر 6 پورې دوی اداکاري هم کړې ده، د کال 4 نه تر 6 پورې، او 15 فلمونو کې کار هم کړی دی په سی ډي کې. دا د سی ډي خبره کېږي لګیا ده. اوس دی څه کوي؟ دی اوس څومره ریکارډینګونو کې د سره ډرامې دي، د سره نور کار شته دی نشته دی ورسره، دا ټول چې کوم دي دا به مونږ تپوس کوو. د ټلیفون د لارې به هم تاسو مونږ سره خبرې اترې کوئ. خو زه به یو سوال کېدم دواړو خپلو زموږ چې کوم میلمانه دي، چې که ستاسو اجازت وي نو زه به یو سوال کېدم، دواړه به په دې باندې خبرې کوئ چې پښتو ته څومره نقصان ورسېد، پښتو ډرامې ته، عامه چې زموږ د ټي وي ډرامه وه، عامه چې زموږ د پرایویټ چینلز ډرامه وه، سی ډي هغې ته څومره نقصان ورسو، څومره فایده. اول تاسو خبرې کوئ بیا دې هغوی کې. زه خو اول ستاسو د ټولو ډېره مننه جي، او د خیبر ټي وي چې کوم دی چې دلته یې زه انوایټ کړم، ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه، او تاسو ټول زموږ سینیر یې. زه به اوس دا خبر وکړم چې لکه یوازې سی ډي نه ده چې هغه زموږ پښتو بدنامه کړې ده. لکه سړی کم یو چې ګوري نو هغه ګوته اوچتوي چېرې سی ډي چې کومه ده پښتو د ده د لاسه بدنامه شوه. زه دا وایم که نه چې پښتو زموږ د هر سایډ نه خرابه شوې ده. لکه د کم سایډ ته تاسو ځئ نو مغه سایډ پښتو خو یوازې ویلو باندې پښتو خو نه کېږي. هغې سر ته رسول، په هغه معنو باندې رسېدل، دا ډېره غټه خبره ده. او زه دا هم منم، او پښتو چې کومه ده چې د چند داسې سیډیانو د وجې داسې خرابه شوه چې تقریبا کم سے کم د 2013 نه پس، زه به دا ووایم 2013 نه پس زموږ سیډي دومره لکه حد ته لاړه، دومره حد ته لاړه چې هغه مونږ کابو کولی نه شوه. هغه ځکه چې زموږ سیډي څه نورو خلکو لاسونو ته ورغله. مخکې به چې ډېر ټیکنیکلي خلک به وو، پوه خلک به وو، پروډوسران به هم پوه وو، ډایرکټران به هم پوه وو، رایټران به هم پوه وو. هغې به چې یو سټوري اوچته کړه نو په هر یو حساب باندې به هغه کار وشو. اوس چې کوم دی بس چې چا هم ډرامه شروع کړه، بس یو وړښته یې راخوشي کړي، بس وایي راځه بس زه په ډرامه کې هیرو یم، زه دې ویلن یم. نو زه دا منم چې بالکل زموږ د سیډي د وجې نه څه نه څه یو نقصان رسېدلی دی، دا خو منو جي. بغدادي صاحب، تاسو به څه وایي چې آیا زموږ د پښتو ډرامې ته واقعیتا نقصان رسېدلی دی که نه؟ السلام علیکم. زما له طرف نه خیبر ټي وي ته او تاسو ناستو کسانو ته، جیم صاحب ته او نور داسې ملګرو ټولو ته دواګانې سلامونه. اصل کې
سی ډي ډرامې چې کوم وې د نن نه تقریبا 12 کاله لا 15 کاله مخکې موږ خپل د کې کارونه کړي دي موږ راوتی موږ د ټیلی فلمونه کړي دي هغه وخت کې به دا شیزونه چې کوم دین شوقیانو خلک دې ته راوتی کنه شوقیانو خلکو به کول سینیر خلک پکې نو شوقیان خلکو په مینه سره به کار کو په خلوص سره به کار کو کار به په شوق سره کو مهنت به کو خواري به کوله سټیمه پورې دا روانو ما خپل ټیلی دا فلم کړم ما موږ به ته ټیلی فلم اوس ډراما شول په ډراما کې خو غانې نه کنه جی غانې نه غانې چې په یو شي ګراله خو مطلب دا خو فلم شو کنه جی بغیر خلدا خبره چې موږ به کله سکرپټ لا به موږ ستوري ولیکل نو پاغي باندې موږ ډیر غټ مهنت وکړو هغه به موږ نور کسانو ته خو لا پاغي چې کله موږ کار کوو موږ به کېناستو موږ به پاغي باندې ډیسکس وکړو خبره ترې به موږ کړې بیا هم دغه خلک موږ نو ول چې کم شوقیانو نه لکه هغه کار نشو کولی کار کول والو بنو خو مهنت به موږ سره کوو په خپل مهنت باندې به شکر دغه کار خطر کې سره شو په مهنت باندې باغه صحیح جوړ شو ما نن تقریبا 15 کاله مخکې دغه ډرامه جوړه کړې واده کالي ان شاء الله تاسو کته شي دا په دې کې داسې څه غلط ډایلاګ نشته څه غلطه غانه نشته د دې نه مخکې ما جوړ کړی شکست فلم ما جوړ کړو شکست لګا ټیلی فلم د کنه موږ زین کې ټیلی فلم راځي خو سي ډي ډرامه را هغه کې چې کوم ډایلاګ مو لیکلي کوم سینو مو کړی ان شاء الله د پښتو مطابق هم لیکلي د پښتو نه بهر هم نه لیکلي د پښتو کلچر کې هم دنه کړی مهنت هم کړی خواریم کړی موږ ته اکثر دلته لیډیز نه ملاوي خو لیډیز به میډم موږ لاړو نو موږ به اکثر د دې ځای نه د عام لیډیز دا به موږ اوچت کړل موږ به ورسره چې کله خبره کوله نو موږ ته به چېرې ستاسو په ډرامه کې څه کار دی څه کردار دی زما موږ ورته وایو خو دغه د ډرامې کردار اکثر پښتو فلمونو به هغې چې به وکتم ډېر زیات به دې ویارېدل د دې نه چې یاره موږ سره دا کردار داسې ونشي داسې ونشي خو موږ انشاءالله هغه شیزونه په هغې نه دي کړي شکر الحمدلله او نه هغې دې ته غاړه ایښې نو موږ دا کړي دي موږ به چې کله هغه راوستلې هغه لیډیز نو موږ به تپوس وکړو چې یاره تاسو موږ سره کار کوئ اوس به غاړه کېښود بالکل کوو د سره پښتو ډرامه ده ستاسو موږ خو دا غواړو چې موږ بار شو موږ کاره شو ښه کار وکړو مهنت وکړو نو هغې به موږ ته میانځ کې هغه چې کله د هغې مشران وو نو پیته به یې موږ ته میانځ کې کېښوده که نه جي چې یاره تاسو دې سره ګانه کوئ لاسین کوئ دونه فاصله به کوئ خپله یا عزت د وجې نه نو موږ سره چې کوم هغه لیډیز دي اوس خو نن سبا نشته کېدای شي اوس څه پکې مړې شوي وي واده شوي دي نشته لکه ما بیا نه لیدل د هغې نه پس په موږ باندې نشته جي لاهور سایډ نه هم راوستې ده نه لاهور نه خو موږ هغه ټایم کې نشو راوستلی چې لاهور والا خلک موږ دلته د هغې برداشت موږ نشو کولی غټه خرچه به پښتانه ارټسټان به هغې یو موږ ته به د ډبینګ مسله وه که نه جي ډبینګ مسله به ډېره غټه مسله به دلته بیا موږ ته ډېره ګرانه وه یو دا شوله هغوی کې چې بیا داسې اکټران وي چې لږ آرټسټ وي چې هغه یو خپل نامه جوړه کړې ده داسې غزلګل به وه شګفته به وه راني به وه داسې ډېرې جینکې وي چې هغوی خپل نامه خو هغوی ایز ایکټینګ په حساب باندې هغوی ډېر ښه کار کړی موږ چې دغه میډم دغه به کله راوستلې که نه نو دغه خو داسې وي چې د بازار عام به وي که نه هغوی خو ایکټینګ میکټینګ باندې خو به نه پوهېدل که نه خو زموږ کوشش دا و چې موږ پرې کړو خو زه خیر بار خلک زموږ هغه چې څونه هغه معیار به برابر کړو ټیک شو موږ وکړو بیا دې دوران کې ورو په مزې سره دا خو تقریبا د 10-12 سال خبره تا ته کوم د هغې نه 25-22 سال زمونږ ګوایم چې دلته افطار صاحب دا کیمرامین دی دا هغه وخت کې موږ سره وو زموږ ډېر ښه ملګری دی او په پېښور کې لکه بل دا دی چې کیمرامین موږ ته ډېر زیاته مسله وه لکه نو فهمید صاحب و نن سبا نشته دلته خو نشته مردان کې وي چې ته وایي کاپیټې مو شما نه لیدلې دا سینیر کیمرامینانو بلکې زموږ دا سوچ استاد هم د دې نه موږ سیاد کړي د دې په وخت کې ښه کار بالکل جي فهمید صاحب स्टूडियो 9 کې به په فقیرآباد کې موږ به هلته دی لاړو دي سره موږ کار کوو ښه کارونه کړي دي موږ له داسې کارونه کړي دي چې هغه چا کتلي شکر دی اوسه پورې ان شاء الله چې تاسو به کتلي مې کو تاسو نه کړی عوام به کتلي په خپل به تاسو ته وایي دا غنه پس بیا تیمي صاحب چې کم دی خو دلته تاسو خبر تر هغه تاسو سره شو دا غنه پس بیا تاسو صاحب د مخامخ ولاړ دی کیمرامین دی ښه کیمرامین دی موږ ډیر ګاډیونه کړي کافي ګاډیونه کړي موږ هغه وخت د دې دورانو اوس دا نوې دنیا او دا نوې کم دستور چې جوړ شوی په نشتر آباد کې لکه دا تاسو وخت کې فیمیل به چې راتلل نو لکه تاسو خپل پښتونولي کلچر حیا شرم به برقرار ساتل بالکل ممسال لکه فیته به پکې وه بالکل میانځ کې به فیته کې خو کله غزلګل راغی به فیته وه نه هغه وخت کې بیا نه وه جي هغه وخت کې کمه شوې وه غزلګل چې راغی فیته ختمه او هغه خو بیا داسې دوران چې نوی دوران و دا پیله ځل و د دې چې را انټري شو زه به یو سوال وکړم ایز ا ډایرکټر زه په دې خبره نه پوهېږم چې شوقیان راتلل هغوی ته کار هم نه ورتلو تاسو کار د چا نه زده و چې تاسو هغوی باندې محنت کړی دی زما خبره پوره واورئ ټیک شوه بیا فیتې هم پکې راغلې کار ښه کېدو بقول د ستاسو ځکه چې دلته څوک راغلي هغوی وایي چې زما په وخت کې ډېر ښه کار شوی دی بعد کې خراب شوی دی دا پته نه لګي بیا وایي لاهور نه خلک کومه خبره کوم په هغې ځان پوه کړي زما مقصد دا دی چې
دا ډېره اسانه خبره ده چې زه تا ته دا ګوته داسې ونیسم دا ډېر اسان کار دی که نه خو ګوره موږ لاهوریانو ته دا ګوته نیسو دلته په دې 2 سیټونو چې هر څوک راغلی ا د لاهور نام اخلي خپل نوم نه اخلي ټیک شوه ا سیډیانې چا اخیستې د دیزي دکاندار اخیستې ا سیډیانې چا چلولې د دیزي سی ډي چینلو چلولې جوړولې چا خبره انویسټر یې څوک و د دیزي نه و ٹھیک شو هغه کې اکټران کومو د دیزی نو جی زه تاسو نامې به درته واخلم چې داسې سینیئر اکټران هم دا کار کړی دی سر جی بریک اینڈ وان فلمونه چې کله جوړه د بدر صاحب د اصف خان دوران کې تاسو کتلی دي دنیا کتلی دی غري رپورټونه خلکو ته ښکاري کله چې دې دوران کې دغه لاور خلک او په دې کې داسې خلک رانه وته د مارکیټ ته به برباد دکاندارانو په دې کې ملامت دي دکانداران ګوره سر جی په ډبي باندې د پاسه لیکل شوی هدایتکار ریټر دا ټول نام وی پی چې دی یو سین غلط کړی دی یو ډایلاګ غلط وی دی غانې آزاد کړی دکاندار په پته شته دی ولې نه رانیږي دکاندارانو ته ګناه سره کومه لګي دکاندارانو ته ګناه کله یو ډرامه وی ډرامې کې د غانې څه ضرورت نشته زه د ټیلی فلم سر جی زه د ټیلی فلم ډرامه نه دی ډرامې تاسو ټي وی دي چې خلک کور کې ګوري دا ډرامه نه دی چې ټیلی فلم دی ټي کال هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل دی خیر دی خیر دی څو خبرې کوي روزانه زه سواد د خبرې معتبر کوم جی دا چې دا پروګرام وخت او لکه په ځړه بسم دغه وکړه چې پښتو بوخا ډېر خپل ډرامې به خپل دغه بول هر طریقه خلک و خپل بچو سره فیملی سره دا کتل ور دې چې راوتی دي چې دې پنجابي راوي په پښتو باندې لکه څنګه پښتو و شرم الله دا سره خبره نشو کولای دا سره دا وای دا پښتو دي اب پنجابي او بدنامي ټول د پښتو ده کنه او دا چې سره کېنه دا تاسو د خیبر دا ډرامې چې سونه په خانه دا دې په پښتو فلمونو ته وګورئ کنه څنګه ول وخت دې دا کتو قابل نه دي کنه تاسو به ربانه وګورئ چې خلکو ته وای دي په بسترانو ته دي ایدا درته دا چې دا کوي خپل ساده خپل دغه کې خلک په کور کې راځي خپل بچو سره دغه وګوري کنه بالکل صحیح دایبرت ډرایوي سره وګوري کنه بالکل صحیح ډیره مهرباني جی ډیره مننه خوشاله اوسئ جی سات نه دی کال کړو هغه خبره ما دوی سره کوله چې یو بل باندې موږ ذمہواریان ورزو ګور حالانکه د دې طریقې کار دا چې کومه ډرامې تاسو جوړې دي چې موږ دا درې کسان اول پریویو کو بیا هغه نه پس تاسو سره خبرې اترې کو بیا تاسو هغه سینونه مو خیو چې هر دغه سین ده دا تا جوړ کړي طریقه کار دا پکار خبر اړ وکړه یعنی چې باندې کم ډرامې موږ پریویو کو ولاګه به د کتوم دی به د خو غرق دي نه د شکار د چې आवाज نه ګور موږ د چا مخاطبي دام خلک پیژني مام خلک پیژني اوس په دا راپورټ راځي دا سره چې زه ته یو میاشتې مزور ډرامه تخم آزار ٹھیک ده هزار ما په منشیاتو باندې کار کړی لکه ډایرکټر چې کوم ریاض شاهد صاحب دی او ما رائټر چې کوم سعید تاکالیو تاسو هغه ډرامه راوالي په چیلنج باندې ته په چیلنج داغه مکالمه داغه سټوري سین وایس پورا تاسو په راځي خپل لینک باندې چې څه غلطي وي زبدا شو بیس پرې صحیح ده تاسو خبره باندې بلیم نه لګو جمال زما خبره خبرم شوی دی مطلب کار ډیر ما چې کم سے کم 20-25 ډرامې ایز ا هیرو ما اسماعیل شاهد صاحب سره کړی دی هغه ایز ا ډایرکټر 25-20 ډرامې ما هغه سره کړی ما سٹارټ اسماعیل شاهد صاحب سره غسته بالکل صحیح ما 2007 کې انټری کړی و دا ډرامې به کې دي هاي ډرامې به هاي لیول والا ډرامې به کې دي خخ ډایرکټران به کې دي خو بیا رو زما والد صاحب د جمال افریدي کې دي تاسو پیژنې یا باندې نو زه والد صاحب اسماعیل شاهد سره مخامخ کوم شهر داسې کار هغه زه کتلې ما مال صاحب هغه یو خبرو کوم ته جو کار خو پتا ډیر کړی خو ما سره چې کله کار کینو تا ته په پته ولې نو زه هغه ورځ کې تازه راغلم د هفته صاحب ته پر موږ دې وړاندې واړه راوي شو خو ما چې کله هغه سره کار وکم ما شکر دې مال بیا بل ډرامې مزه نه درا کړی بهشک ما چې کله کار کړی خبر کړی ځان لمه کار نه کتل چې سو ګوت دې ما ته روچته کې داس کم سړی مطمئن نه جمال خبره دا چې مطلب تاسو یا بغدادي سے خبره کوي چې ما ډرامه جوړ کړی د دې نمک کې فرمان مرضی سے راغله او خالق خان سے راغله او مظفر راغله ډېر نورم کسان راغلي جی بالکل راغلي بالکل نو ټول خلک دا وایي چې مونږ ډېر ښه کار کړی دی نو مونږ پاغې لټون کیو
چې خراب کار چا کړی نو د خراب کار جی زه خبره ته کوم چې ما خو خپه په دی چې لکه شروع کې ښه کار وشو خلکو روزګار او ډېر خلکو رزق پکې لکه موږ خراب او سجرنده خراب او سدانې لم موږ دا نه وایو سر جی خبره خو جرندم خراب نه دا موږ تاسو کوي موږ دا چانو نشو کې سر جی دا چې کوم شي افسوس دی کنه ګوره ٹھیک ده انټرټینمنټ یو بل شی دی او کلتور یو بل شی دی خو تاسو انټرټینمنټ د خپل کلتور نه جدا کولای نشئ ٹھیک شو کنه مطلب مې دا ده چې سوال د دې چې کوم شازمه چې کوم سوال اوغه جواب لاره سمونږ ته نه ملاو شوی چې پښتو ډرامې ته دغه سی ډي ډرامو یا فلمونو څه نقصان رسولی دی زمونږ سوال دا دی بیسک یا که څه فایده یو منټ مثلا ما په خیال چې کال دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوئ کوم ځای نه جی زما اختر جان نوم دی د 400 نه جی جی او چې شبې سره مې تعلق دی دا پروګرام مې لایو وکړ نو ډېر ښکلی موضوع تاسو وروړی خیبر چینل مونږ فیملی سره کتل شو ډېر زبردست چینل دی او د پی ټي وي نه پس چې کوم نو د خیبر یو نوم جوړ کړ چې ډېر ښکلی معیاري او سبق آموز پروګرامونه خوش کړي بهرحال دا موضوع تاسو د ټي وي ډرامو یا د سی ډي ډرامو باره کې راوړې ده مونږ به چې کله ټي وي باندې ډرامې کتې هفته پس تاسو خپله پرسنلي ستاسو ډرامې به مونږ ډېر انتظار کوو چې په هغې کې به ډېر د مشر کشر تمیز او ډېر ښکلي یو موضوع به په هغې کې سبق آموز نو اوس دا چې کوم د سی ډي ډرامې دي دې کې دا یو ډېر ښکلې ذریعه ده د خپل کلچر باره کې د خپل ثقافت باره کې زموږ د پښتنو باره کې دې کې پازیټیو څیزونه رالل او نو دې نه به ډېرې لویه فایده ورسي ځکه چې کور په کور نن سبا سی ډي دي بلکې موبایل ته دا څیزونه راورسېدل نو زموږ دې ملګرو ته چې کوم تاسو راغوښتي ریکویسټ دا دی چې تاسو له خدای پاک یو ډېر زبردست ذریعه درکړې ده د خپل کلچر د خپل ثقافت د خپل پښتونولي د خپل ورورولۍ د خپل مشر کشر عزت احترام د دوی دا څیزونه دې کې شامل کړل نو زه وایم چې دا به یو هغه څیز چې د تبلیغ یو لار ده دقسې به خلکو ته ډېره لویه فایده ورسوي زموږ دا نوی نسل چې کوم موږ څنګه د بدنامۍ طرف ته روان دی په دې ډېرو څیزونو کې چې کوم نیګیټیو څیزونه پیش کېږي ډېره مننه جي ډېره مهرباني کله کله زما ذهن کې یو تجویز داسې راځي که نه بابي او نعیب صاحب دیم ناست دي بغدادي صاحب ناست دی دا جمال علي زه وایم چې لکه تشدد باندې او جنګ جګړو باندې دشمنۍ تربالې خو ډېر سی ډي ګانو خلکو وکتل او عاشق پکې راغه دوران ختم شو اوس داسې نشي کېدی چې لکه کامیډي ټیلی فلمونه جوړ شي کامیډي سی ډي ډرامې جوړ شي موږ هم غواړو چې فلم دې جوړ او خلک به خوښوي ولې نه اصل کې نه دا خو اکټر خو چې هم خبره ټول عمر هم دا سوچ کوي چې زه ښه کار وکړم ریټر چې یو شیولی کې سر جی کنه نو به چې هغه اوستي دا کامیډي خو خیر ډېره ښه خبره ده خو دې کې یو غټه خو ده کنه نو دوی بیا هغه کامیډي دومره راوغورځوي کنه دومره راوغورځوي ایون ټو سم ایکسټینټ سټیټ ټلویزیون کې هم دا کار شوی دی کنه چې سړی چې دا اجړاګان پکې جوړ شي هغه جوړ شي یعنی د شو اټ چې پښتون چې د هغه یو کامیډین دی بل اسم نه دی ګوره دا ضروری پکار ده اول خو زه تاسو دواړو ملمنو ته دا یو شی کلیر کوم چې مونږ چې دلته ناست یو دا درې کسان تاسو سره په دې لټون کې یو مونږ دا غواړو چې د دې ریوایول وشي داسې طریقه کار چې چیرې سنسر بورډ جوړ شي چیرې تاسو هغه سکرپټ نه کوشش خو به کوو که د دې پروګرام باندې د دې باندې ډېر وخت دا خبره شروع ده خو تر اوسه پورې هېڅ نه دي شوي پښتو فلمونه ګوره مخکې کوم چې جوړېدل بلیک اینډ وایټ دوران کې د بدر دی اصف خان دي تاسو وګورئ بلیک اینډ وایټ فلم اب سنسر بورډ ته راتلو صفا فلمونه به هغې کې بیا به هم داسې معمولي ډایلاګ به لا معمولي څه خبره به وه کټینګ به کېدو پکې لازمي اوس خو د سره اسلام آباد ته سنسر بورډ هم ختم دی فلم ډایرکټ راځي دلته کو پېښور ته راځي کو کراچۍ ته راځي ډایرکټ راځي کټینګ پکې نه شي سنسر بورډ خبره ټیم پورې خبره سنسر بورډ کې بسو سنسر بورډ کې براو دوی به فلم راوړو دوی به چې پکې سو چلو هغه به پکې کټ کړ
بیا به سنسر بورډ والا به لګ ډیره شوړه ور کړو نیم به پکې پرې خو چې کم بغي کټ کړیو دای به سینما کې به پروجیکټر روم کې بیا به پکې پیسټ کړ اب چلیدو سنسر بورډ کم سنسر بورډ نشته بالکل هغه شی ختم شوی دی د زه غوجار اړخته و دغه چلو شروع دي سنسر بورډ کې موږ کتلې سنسر بورډ کې داسې هغه کې علما پکې سنسر بورډ ممبرانو کې علما هم ناستو سر دا چلو خو بیا هر اړخته کیږي چې کم خوا ګوره کم ځای ته ګوره نن سبا هر اړخته کیږي ټي وی باندې څه نه کیږي کیبل لګوي تاسو او چینل وګورئ به تاسو وګورئ چې لګدا پدې کې چې څومره فرق دی مخکې څنګه پر اوس څنګه فرق زمونږ په چینل نه کیږي زمونږ چینل نه زمونږ چینل باندې تاسو وګورئ کنه ته کور کې ناست کنه تور سری سره ناست ریموټ د لیاس کې ته خبر ته کینه کېټو ته کینه بشتوبان ته کینه خبر نیوز باندې انټرټینمنټ نه ته زمونږ وی ټي چینل باندې ته وګورئ خبره ته کوم زه هم لا خبر ګورم را ګورم تاسو دا خبره کوم د میلزو علي جمال بیا راځو ان شاء الله خبرې تر دې خبرې ډېر زیاتې زمونږ په زړونو هم د کتونکو په زړونو باندې هم او چې کوم ملمانه راغلي دا غي په زړونو هم ډېرې خبرې دي خو هغه نه ظاهره د داغي حل پکار دي دا حل به موږ راوباسو د دې نشترابات په دې پلیټ فارم باندې ان شاء الله ګران کتونکو وړ شانتي د ماخل د مینه پس بیا راځو به تاسو سره خبرې ترې کوو جی ګرانو کتونکو نشترابات پروګرام کې وزل بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو زمونږ فنکاران ناستي خبرې ترې کېږي ایکسپرټس هم ناستي خپلې خبرې ترې هغه هم کوي زه خو یوه خبره کوم چې ډرامه ډایلاګ دا هر څه چې کوم دي اول د دې ټول نه غټ ذموار چې کوم دی هغه رایټر دی رایټر صاحب ناست دی موږ سره چې هغه یې څنګه ووایي نو بیا هغې نه پس چې کوم دی نو د ډایرکټر له پکار چې هغه وګوري سکرپټ چې زه به ډایرکشن کوم مطلب د دې زه به کوم آرټسټ باندې کوم او دا به زه وینا کې به دا زه دا زما معاشرې ته زما زلمی کول ته زما پښتنو ته چونکې موږ د پښتو خبره کوو موږ د پښتو ډرامې خبره کوو موږ د پښتو د فلم خبره کوو موږ د پښتو د سټیج خبره کوو بهر ملکونو کې چې څه کېږي د هغې د کلچر د هغې د کلتور خبره ده هغه که بالیوډ کې کېږي که هالیوډ کې کېږي موږ صرف او صرف د پښتو خبره کوو چې لکه زمونږ پښتو چې کومه ده هغه ولې په ټوله دنیا کې بدنامه شوه اکثر به تاسو کتلي زموږ پښتون چې کوم دی هغه به فلم کې کار کوي هغه به یا چوکیداری هغه به یا دی غل والی یا به هغه قاتل واخلي هغه لا به په بهر ډرامو کې هم یعنی کراچۍ او یا که زه د بهر خبره کوم هغه هغه ځایونو کې هم دی پښتون له داسې کار ورکړي ولې به له ورکړي ځکه چې مونږ دلته خپل ځان راغورځولی مونږ خپله پښتو خپل هغه کلتور چې کوم دی هغه نه دی ځکه چې کله مونږ کلتور د انټرټینمنټ نه وباسو انټرټینمنټ د کلتور نه وباسو زما په خیال چې بیا خوند نشته په هر څیز کې بعد زمونږ دود دستور رواج کلتور دا څیزونه به وي هله به زما پښتو خلکو ته ښکاري ټوله دنیا کې خو دا نشته نو انټرټینمنټ چې ته کوې نو هغې کې خو زه نه ښکارم چې زه پښتنه یم زه انټرټینمنټ په کوم دغه باندې کوم چې زه به صرف انټرټین کوم خلک به هم انټرټین کوم او دنیا به هم انټرټین کوم زه به خپل علمي زلمي کول چې کوم را روان دی هغې له زه صبر کوم لګیا یم مونږ صرف او صرف د دې نشترابات په وساطت باندې هغه خلکو غوږونو ته د هغه خلکو سترګو ته د هغه خلکو زړونو ته د هغه خلکو لاسونو ته دا خبر رسول غواړو چې تاسو پښتون په یو ښه بیلټ باندې راوچت کړئ بالکل بدر میر دی خدای وبخي یو ځل زه ورسره لاهور کې ملاو شوم زموږ ملګري فلمونه جوړول د صابري فلم داره د ما سره ډبینګ کې ناستو بدر میر نو ورسره مولا جټ والا پروډیوسر هم ناستو فلم ساز چا چې پیسې لګولې نو هغې ور پرې ټوکې موکې کولې درویش هم ناستو سودیر لاله سودیر زیم ناستو هغه ټایم کې نو خلیفه نظیر د خدای بخي هم ناستو نو هغې ته ویل چې خان صاحب آپ تو ایکٹر ہے ہی نہیں آپ کی تو ایسے لاٹری نکلی ہوئی بدر منیر تو میں بدر منیر ورتا ہوئی میں نے تو کبھی اپنے آپ کو ایکٹر نہیں کہا میں تو ایکٹر نہیں ہوں ایک کام میں نے کیا ہے جو اس پہ مجھے ساری عمر خوشی رہے گی اور مجھے فخر رہے گا وہ کیا کیا آپ نے کون سا تیر مارا ہے بدر منیر ورتا ہوئی کہ پہلے اس طرح ہوتا تھا جب اردو فلمیں بنتی تھی نا تو میں پٹھان کو دیکھتا تھا کہ چوکیدار ہے دو نالی بندوق پکڑی ہوئی ہے خان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا ہے کھلا پہنا ہوا ہے ویٹر بنا ہوا ہے چائے لاتا ہے بی بی جی اس کو کہتی ہے جاؤ دیکھو کون ہے باہر دروازے پہ کسی نے بیل دیے
वही मैं जब आया हूँ ना बदरमीर वर्त हुई थी, मैंने पठान को हीरो बनाया। बदरमीर वर्त मैंने ये काम किए कि अभी पठान फिल्म में हीरो है और दा बेशक कि समरा पर बदरमीर जमदेव बल साढ़े खल को हीरो पतो न दा मन जी मुख सरा सुखती। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, څنګه دي شاګما؟ خیر دی؟ خیر دی. जी څه خبرې کوي؟ رستم نجی جعفر دی ما. जी څنګه یې تاسو خیر؟ خیر اچھی کتاب څنګه یې؟ خیر دی. जी اصل نشه څه خبرې کوي؟ जी जी وای जी ملمنو ته زموږ طرفه سلام وکړئ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ जी تاسو سره غواړئ موږ سره ملمانه ناستي. जी بس موږ دا وایو کنه जी जी چې وس خو چې دی بدور راغی چې مخکنه دغه څنګه پروګرامونه د پښتو فلمونو ده او وسنی څنګه دي کنه موږ دا غواړو چې لکه مطلب چې نورم دا فلمونه د پښتو را چې کم دي دا په ترکه شي د موږ سره تر سره مادان مو ختم شوي ټولې مردان کې سلیمانی شته په خور کې اوسو سره مادان پاتې شوي او دا شی ورو لاندې راځي کنه مخکې خو موږ دا کار کوو چې موږ په فلمونو لم ته لوګاډي بم ځان وکړو موږ وایو چې دا ولې دونه په لاندې راځي دا او موږ دا ولې صحیح ده جی ډیره مننه موږ هم دې د پاره دا پروګرام شروع ډیره مننه جی ډیره مهرباني چې دغه خبره طرف کې موږ کو دغه غم خو موږ موړیو موږ پښتو غم موړیو او د کلچر غم موړیو خبره ده او هر سړی لکه هر سړی خپه پدې دي چې لکه یار ټیک ټاک یو کار روانو نشتر آباد رائل پارک پرنګ چې کم دی آباد او خلک بارټستان به پکې ناستو خپل کور کې به خلکو روزګار کور کې خلکو ته ملوي ډېر ښه آرټسټان په ټي وي اکټرانو په کې کار به چې کله به بس یو سټایل کې فلمونه خلک نه ګوري کنه څومره به ګوري سړی زړه موړ شي اوس چې دکاندارانو مجبور دي غریبانان هغه ته موږ ګورو مخکې بس هغه نه بس یو غلطي شي و چې بس وابه غستکار به کو بس خبره ختمه خو هغه ته دا پته نه و چې دا وی اس بي غانه او دا اخو دا کمپیوټر دا شوزونه وروته نه ډراما ختلاله مخکې به دې ډراما ریلیز کول نو لکه 2 لک دو پورې به د دې سی ډي ار خالی وته د یو ډرامې داسې ډرامې شته چې هغه نن تر نن تاریخه پورې چلیږي دای په دیم غرق شوی دي کنه زه ته بل وجم زه چې کوم خبرې کوم کنه دا پروګرام لایو ګوري لګا دا زبانی خبرې نه کوم کچا زما په خبرو باندې شکی نو لایو کال دیو کی جواب ورته ور کوم بالکل دا چې چلو چې سی ډي چې کله یو ښکار شروع ونه خلکو زمام شوق پیدا شو نازي صاحب شوق پیدا شو چیرې دې کې انویسټمنٹ کوم یو خډرامه به جوړه کوم سی ډي بس د سی ډي د هر سړی بس زما خبره لکه ما بیل چې یاره زم پکې انویسټمنټ وکم کنه لکه یو ډرامه خډرامه جوړه کم چې ریلیز شي 2 پیسې ماته ملو شي نورې به جوړم نور دای بس کول 100 دکاندارانو دلته چې کم دی مناپلی وجارهداری و تا نه به نه غشتل سیدي خپل به جوړ خپل به ریلیز کول سمت خان د خدایو بخي پاکستان ټلویزیون ریټایرډ او ډیر ښه آرټسټ و هغه حساب کتاب فلم هم جوړ کړو طارق شاه سره کمباین ډیرو فلمونو کې غازی کاکا کې مین کریکټر یاد وشي کنه بالکل سمت خان چې کله جی ریټایر شو بوډا شو د لاورای کې مال دغه کې کور وچی هغه غریب راغو دلته سی ډي فلم جوړ کو هغه کې چې کم دی هغه خواجه سرا رول پکې کړو سمت خان نو یو ورځ ما ته ملو شو ما ته راځه یار زما کور ته بچی مچیم نه وکوره توړو کې غونې غریب کور ما ته پورا سی ډي فلم وچلو نو ما ته سمجھ لاله فلم خو ډیر ښه دی خو دا دې پکې کم رول کړی دی لکه نو ما ته یار بس چې زما ذهن کې راغله دا رول مې وکړو او ټریجډي وګوره بالکل واجه سرا خو پکې جوړ ټریجډي ها جی چاټ سی ډي وانه غشت اخره کې وای یاره د خدای ظالمانو زما په 10,000 روپۍ لګلې 10,000 روپۍ راکړي هو وای لیکل ته چاوانه غشتو غریب د ارمان کې مړ نو دوی په خدای څنګه خکې نه بخکې بالکل دا دوه خبرې وزک یو خو خدای دې وبخي ایوب صابر نامه دو کوهاټ والا جی شاعر نو دا یو فلم اوپننګ کې مونږ توفیق شاه صاحب فلم جوړ کړ لمبه نو پی سی کې شو پریمیر غونډه ونو البته هغه یو خبره وکړه چې نن سبا دغه سه رائټران هم راغلي دي چې یو سکرپټ ما ته راغلو چې راځي دا لګو ګوره پښتو فلم په جوړول غواړو نو هغه کې چې رومبه ډایلاګ ما ولیدو چې زه به تا ته یو داسې بھرپور لات درکما ها کنه
چې تا ته به پته ولګي نو وایي چې چېرته چې دا حل وي د ډایلاګ چې भरपूर لات به درکمه نو هغې به دا مخکې به یې څه حل وي که نه دویمه خبره چې شاه صاحب وویل موږ دلته دغسې رایټران هم لیدلي چې بوجه هم هره نسخه پکې ده هره نسخه پکې ده ګوره ما زه چې کله شاه صاحب نه کار اخلم که نه نو اول زه شاه صاحب سره ډسکشن کوم چې یاره جي څه سبجیکټ څه واخلو نن سبا ضرورت دی کم سبجیکټ ټیک شوه نو موږ هغه ډسکشن نه بعد بیا زه شاه صاحب یا چې هر یو رایټر وي یا هر ډایرکټر وي کینی بیا هغوی سین ټو سین یو ډسکشن کوي بالکل صحیح ٹھیک شو بیا هغې نه بعد کاسټینګ کېږي او کاسټینګ بیا دوه کسان کوي هغه رایټر او ډایرکټر بالکل نه کې فاینانسر یا پروډیوسر چې څوک پیسې لګوي هلته بیا هغوی وایي چې یاره ها دلته شازما پکار ده دلته اعجاز نیازي پکار دی علي جمال پکار دی نو اول به هغه اپروچ کوي بیا پکې یو بل نقصان دی چې علي جمال ما ته ووایي چې یاره نیازي صاحب دا کریکټر خو زه 1,00,000 روپۍ به اخلم نو مثال درکړم د فلم نو بغدادي پکې راشي چې خیر دی چې زه به یې د لپتیس کې وکړم نو د جمال غرق شو علي جمال غرق شو فلم هم غرق شو زموږ سیډي جوم دغه هغه لالچ وکړو که نه لالچ شیز د لاسه تباو برباد شو هم د ده د لاسه تباو شوه چې مخکې خو به ډېر ښه کار به کېدو پوه باندې به کېده یو سیډي ډرامه به په 12 ورځو کې به جوړېده هم په دې اوټډور کې مري کې نتیاګلي کې به پراتو کمرې به هر څه به او اوس هغه ډرامه چې کومه ده په 2 ورځو کې جوړېږي نو تاسو به ما د دې خبرې جواب راکړئ دې ډرامې بس وي بس ګپ شو که نه ټوک دې شولې که نه اوس راشي یو 15,000 به زه درکړم یو 15,000 به بس وي راځه به کار وکړو ورکه نو علي جمال هم سر وخوړو بل هم سر وخوړو بل هم سر نیازي صاحب دغه نه پښتو فلمونو کې سیډي ټیلی فلمونو کې د دوی لینګویج چې کومه ده لینګویج هم داسې عجیبه غوندې لینګویج ده که نه نو ډایرکټران هم سر دي په خپله وي نو زه وایم چې بیا یو ډرامه کې ته لینګویج چې کوم لینګویج استعمالوي چند داسې خلک وجي به زموږ چې کومو سیډي کې بس هغې یو غلطي کړې ده بنیاد یې کېښودو بس هغه بنیاد بس هغه د سیډي تباو برباد تاسو راته دا وایي چې تاسو دواړه صاحبان دلته ناست دی تاسو داسې تاسو ته څه ښکاري چې د نشترآباد به بیا جمدی شي هغه دور به بیا راشي یاره امید خو مې دی جي په څه بیس باندې امید دی لکه امید ځکه دی کوي که نه سړي چې یاره که داسې وشي بالکل کیدی شي امید خو مې ځکه دی چې لکه مطلب مې دا دی چې دې کې داسې دی چې اوس خو هغه پروډوسران نشته نه دکانداران پیسې لګولی او نه یې لګوي هغې ته پته چې ریکوري ما ته نه میلاویږي نو دې لپاره داسې کېږي چې لکه صحیح پروډوسران راشي صحیح ډایرکټران راشي زموږ اوس هم شته خو هغې غریبانان کور کې ناست دي هغې ته څوک دام نه وي چې یاره راشه ته یو ډرامه جوړه کړه به زه به پیسې ولګوم که 80,000 دي که 1,00,000 روپۍ دي که 2,00,000 دي که 3,00,000 به دا به زه ولګوم راشه خو څوک پرې رکس نه اخلي جی اصل کې خبره دا ده سر جي چې د ښه کېدو خواړو چانس نشته مشکله خبره ګوره جي ښه کېدو چانس ته خو دا بریک اخلي دې نه بالکل دې نه پس خبره کوو جي بغدادي صاحب وایي چې د ښه کېدو څه چانس نشته او موږ دا وایو چې راتلونکي وختونو کې به انشاءالله نشترآباد چې کوم دی هغه بیا آباد شي وړه شانتي ته ماحول تاسو چې تمو ځای موږ بیا راځو جی ګرانو کتونکو د بیا نشترآباد کې موږ تاسو ته هرکلی وایو د دمې نه وړاندې بغدادي صاحب خبره کوله چې نشترآباد بیا د آبادېدو څه چانس نشته علي جمال وایي چې نه مطلب د دواړو خپله رایې ده مونږ خو دا کوشش دی چې نشترآباد دوباره آباد شي زموږ ډېر آرټسټان داسې دي چې د هغوی سره د نشترآباد په وجه باندې د هغوی د کورونو چولې بلې دي غریبي ختمه وه ظاهره دا خلک چې کوم دی نو دا بیا هغه کارونه شروع کړي چې کوم کارونه معاشره نه مني کم کارونه خلک نه مني کم کارونه اسلام نه مني بیا داسې کارونه شروع شي خېټه خو روټۍ غواړي جي هغې دپاره خو بچو دپاره به ته منډه وې هر څه به کوې خو زه اول د علي جمال نه تپوس کوم چې علي جمال څه کول پکار دي
لکه پازیټیولی موږ څه پکار دي تجاویز تجاویز کار جی بدا څه دی کنه جی چې ډایرکټر او رائټر مین شی هو جی چې همدغه دی چې رائټر او بیا ایکسپوزینګ چې دا وشي او واپس مسلسل همغه شانتي کار شروع شي که یو نه نو بل څه نه بل نه بل څه یو بل نو یو وړښت خو به لا روزي کنه ټیک ده یو دویمه مین خبره دا راځي چې سنسر بورډ یو سنسر بورډ پکار دی لکه دوباره اوس بنیاد ایکدم جی زه وایم د سنسار بورډ پکار ده دې ته سنسار پکار دی کاپی رائټ تاسو چې سوي تاسو چې لکه ما ته څه چانس نه کوي نه خاري سر جي کنه چې اوسه خلک دلته شته نه چې کوم به مې نه کولو خواري به کوله کنه ځان به وجو او خلکو ته به سخول شته کنه جی کیسر سنوبر شته یاره طارق جمال شته بالکل تاسو خبره صحیح خیر طارق جمال صاحب خو چې کلم ډایرکټران په دې کې اوسه نه عبد نسیم نسیم صاحب خو دی ټول چې کلم ډرامې کړې دي بذات خود ما سره ایکټر کار کړی خو اړیا کړی د مې لګ مې کړی کډیر مې کړی صحیح کار یې کړی ٹھیک ده خبردار خو لکه مطلب دا زما مخه شغه د دوم دغه شغه وام لګي مطلب چې دا تبو برباد شو د شوکیانو د لاسه تبو برباد شو زوم دغه ویم سید الرحمن ځکه چې زه د شوکیانو ته ما ویل سو پیری موت مې لکه ته په ډرامه باندې په چوکا باندې 55000 ولګي په چوکا باندې چې لس تور کې لس بل ور کې شل بل ور کې او چاندا غونډه نو د خدای مسلمانانو بیا خدا ټولې پیسې را ټولې کو سم سړی لور کو سم شیخ په جوړ کا کنه ټیک ده ولای چې تبل ځای کې وځي ثواب تاوان ته خو اسم تاوان ثواب نه موته ته د دې سالور تنان ځان سراسي مې چې چانه تا پیسې غستی دي اخوال لړې دي نو علي جمال چې کوم خلک تاسو خبره تاسو ما کټ کړل ډیره بهانه واړه مطلب چې کوم خلک هغه خسړې مطلب خود خې پای مطلب پروډوسر اخلي یا ډایرکټر اخلي یا رائټر اخلي او خو آرټستان نه کوي پیسې هم ډیره غواړي په دې لګو خو بیان کی کنه عاجز دلته مجبور دي او باز داسې دي آرټستان عزت ته اوس هم زموږ ډیر ښه آرټستان ډیر ښه اکټران دي چې ټول خلک یې خوښي هم په چینل باندې کار کوي هغه تر دې حدا پورې بزاده خود راغی چې مخکې واغې کم پیمنٹ دلته غسته هغه اوس دومره ته وړوي کار صحیح بالکل جی موږ سره څوک دي هلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي سنه خبرې کوم اسلام آباد نه جی سنه څنګه یې تاسو ښه تاسو ښه مننه جی څه ویل غواړئ تاسو تاسو پروګرام ډېر ښه روان دی ما پیله ځل وکړ ته ماته داسې خاص پته نشته ستاسو پروګرام خو بس تاسو ته مې کال وکړو په زړه دې څه وي څه خبره به پروګرام کې بس صرف تاسو خوښ یې مننه ډېره زیاته مننه نه یې موږ به دواړه پاسو وای بس بابي ته چه به اوس کو بیا ډېره مننه سره ډېره مهرباني د پروګرام کتلو ډېره مننه تاسو چې تاسو پروګرام ګورئ او خیبر ګورئ د دې ډېره زیاته مننه چې دا کنفرم کړئ پروګرام ګوري کتا ګوري یا تا ډریسینګ ګوري تا ګوري پروګرام نه ګوري دا غوې د تاسو مې خوخه تا ګوري دا ماشاءالله شکریہ ادا کوم ډیره مننه شادما بابي داسې چل دي خلک تاسو فینس تکن او د سټیج تر رسیدلو کې لکه دومره وخت تیر شوی دومره پاسانه سړی دومره پاسانه د خلکو آیډیل نه جوړی کینې ایسه بلکې خواري او مهنت اوس په د بغدادي سیم د پس کوم بغدادي سیم تاسو وایي چې بالکل نشی راتله نو کار نه خوسم کیږي اوس هم بلافته تیر افتا په ارتباط کې کو چرته ریکارډینګ کېده کنه حسن لشاد په ارتباط کې یا غلیاتو کې خدای سینې خلک بنی میډم کنه شوکیان وایي انا هو ویم کنه چې کار خو کیږي بیا هم کار خو اوس هم روان او شو کې لکه سینیر کم شو سینیر خلک دغه دی لکه جهانگیر خان خو پکې دی کنه یا جهانگیر پکې جهانگیر بنی پکې جی جهانگیر دی وخت نه کوي جهانگیر خو کار کوي کنه کار کوي خو هغه ډرامه باندې چې هغه مطلب پکې کارو کې هغه پیسې کمی هغه چایلی نو هغه خودل تدیل نه کور کوي کنه مطلب هغه ډرامه خو سیډي خو سره اړوالي نه په پیسې هم نه لیجی مخکې به ډرامه لکه ګران پریوزي کنه چې یو جهانگیر والے بیا نور آرټستان والے دا لور لیډیز تو والے او بیا لتر ور پایګي مندونه خرچو کله لور کی خپل پیسې نه کوي محمد حسین سواتی او بالکل عام علي هغه پیسې علی ولې نه هغه ریټ به کمی جهانگیر جانی نه برابر دي مې تقریبا مخکې خو کمو اوس هغه سره تقریبا په یو اندازه کې دونه فرق نشته پیسې خو اخلي کنه خو زنده خو چې دا پیسې والی مطلب دا خو صرف د دې پیسې شوي 50-60 هزار روپے به جهانگیر مخکې غشي اوس خو خیر اثر په ته کمی والی تاسو تیم کمیلی د دې په نسبت باندې خو بیا ماغه پیسې چې تا نه دغل تلاړي بیا په نور آرټستانو باندې لاړي نو مطلب دا نو بیا خو ویلې دا تاسو ته دي دکاندار خو پیسې نه ورکړي پیسې غوي ویلې کمی والی وجه
وجه څه ده؟ نو مخکې دا و چې د ډرامو خو یو ډیمانډ روان و چلېدو که نه که مونږ یې 500 مخکې خو دلته مونږ له یو په دوه ګټلې که نه مونږ خو یې خپله خرچه هم کوله او خپلې پیسې هم برابرولې اوس خو دې دوران کې څوک ډالې سي کار نه دي چې لکه مطلب دا بالکل کټ شي چې کټه پوکي که نه خلک چې به نه هغه کوي چې ظاهره ده چې آخر به دا کېږي ګوري جي د ملک کې یو ډېر لوی هغه ده چې قانون شته خو امپلیمنټیشن یې نشته د کاپي رایټ جی ٹھیک شو حالانکہ باہر ملکونو کے کاپی رائٹ ډېر لوی جرم دی بالکل دلته نه دی تپوس کولو والی څوک یې تپوس کولو والا نه دي او چې څوک دي نو هغوی ته خپل هم پته نشته چې دا قانون څه شی دی که نه یو بل ما وروستو پروګرام کې ویلي وو دې کې به یې وایم راتلونکي کې به یې وایم چې کروڑونو روپو فنډ د زمونږ کلتور ډایرکټریټ سره پروت دی هغوی ته پکار دي چې یو دغسې چینل جوړ کړي تاسو پاره لکه سی ډي چینل ټیک شوه او هغې پاره تاسو ډرامې جوړې کوي تاسو نه دی پرچیز کوي تاسو آیډیا وړئ هلته هغوی به هغه آیډیا سکروټنایز کوي رایټر ورته ښوئ او څه نامېږي خپل کاسټ ورته ښایي نور څوک نه ګوري ډایرکټر اجمل د خپله ګوري نه خو لاړو اجمل خو سر وخوړو که نه اجمل لاړو بیا چې زه بریک باندې روانه جی ګرانو کتونکو موږ وړه شانتې د ماحول تاسو چې تر موږ بیا راځو ګرانو کتونکو ځلې بیا نشتر آباد پروګرام کې تاسو ته موږ هرکلی زموږ خبرې ډېرې ښکلې روان دي ویورز چې کوم دي هغوی هم ټلیفونونه کوي چې څوک هم دا پروګرام ګوري هغوی ټلیفون کوي د هر چا خپل سوچ دی هر انسان وایي چې دا داسې وشه داسې وشه که نه داسې ونه شو داسې وشه دا به ډېره ښه خبره خو اصل سلوشن څه دی چې موږ به اصل د نشتر آباد دپاره د نشتر آباد د فنکارانو دپاره د هغوی د پروډوسرز دپاره یا هغه خلک چې کوم دکانداران دي چې کوم اخلي ډرامه اخلي هغوی بیا خرڅوي یا مخکې هغوی دیږي د هغوی دپاره څه کول پکار دي هغوی ته مشکلات څه دي د دې سلوشن راوباسل پکار دي چې هر خلکو ته مشکلات څه دي په دې ډرامه کې ظاهره د هر انسان وایي چې ما خپل کار صحیح طریقې سره وکړو خو انصاف مې وکړی ماله به علي جمال میسج راکوي میسج به هم چې ستاسو دا به وایي چې آیا په دې کې حکومت انوالو دی یا انوالو کېدو والا دی یا د حکومت مرسته تاسو ته پکار ده که نه ده نه پکار خو ده جي دې نه بغیر خو کېږي نه چې دا کاپي رایټ شو دا هر څه شو چې یو سړی غلط هغه کوي نو هغه نیول پکار دي لکه الریډي به دکاندار به هم دا سوچ کوي ډایرکټر به هم دا سوچ کوي او ایکټر به هم دا سوچ کوي چونکې زه دا کار کوم دا ټیک دی که غلط دی څنګه چې په چینل کې کار کوي نو سړی وایي چې هلکه ګوره داسې خبر ونه کړي لکه تمیز کې دایره کې وساتي دایرې نه بار لاړ نه شي داسې تھیټر نه سټیج شو دا نه سټیج ډرامه ده چې څنګه په پنجاب کې سټیج تھیټر یې کېږي جی الحمدلله دنیا زه خپله جي بذات خود ما کم سے کم 12 سال ما په تھیټر کې کار کړی زه اوس هم کوم په اسلام آباد کې کوم په مری روډ باندې الحمره کې تماثیل کې د شاریمار کې د ټولو کې ما کار کړی او زه کوم لیا کار ولې زه هم دا غواړم چې راز موږ سره د حکومت هم مرسته وکړي بالکل هغه پکار ده هر سړي د پکار یو خو هر سړي ته خپل جاب معلوم شي چې نه زما دا جاب ته زه به دا کوم غلط اړخ ته لاړ نشي او جاو نو باید خامخا لازمان خبر ډایرکټر به ایزي وي ډایرکټر به ایزي وي پروډوسر به ایزي وي الریډي به کار به صحیح چلیږي نه به څوک ګوته وچتای دغه وي او مین خبره دا دغه وایم چې صحیح خلک چې راشي نو خبرې دا کار هماغه خلکو له واپس لاړ شي اوسني خلکو ته دې پاتې نه شي مطلب چا چې سټارټ کړو جی هاو چا چې سټارټ کړو هغه خلک یې دوباره خو صرف مرسته ورسره پکار ده مرسته پکار ده بالکل دا خلک پر راټولول غواړي شاجي جی بالکل دا خلک راټولول غواړي او دې خلکو سره مرسته ملګرتیا کول غواړي چې مطلب خلک دنیا وګوري تاسو کومه د دنیا خبره کو بیا کومه د خپل پاکستان صرف خبره کو کراچۍ تاسو ګوري لاهور وګوري راولپنډي بندین زموږ راولپنډي کې دومره سټیج پروګرامونه کیږي دومره خې ډرامې کیږي خو یو موږ د پښتنو زموږ چې کوم دام جی ما تاسو خبره کټ کوم چې دام محسوس او پیره ویلي دي داسې خلکو ته ما ویلي دي چې دا غي لاس رسی صحاده پر مې رجمه دا سلیماګان خو کولاوي دي دا سیړي د لاس خو څه تبه برباد شوی دي
خو مې یو داسې یو تھیټر جوړ شي چې یو ډرامه وي چې بغیر د غانو وي چې یو انسان راځي او ډرامه ګوري چې یاره دا یو ډرامه ده که کامیډي پلی وه یا اصلاحي وه چې یو ډرامه یو داسې تھیټر یو ځای ورکړي چې یوازې دا نه چې د سی ډي اکټران دې کار کوي د سی ډي اکټرانو کې چې کم دی چاڼ دی وکړي چاڼ دی وکړي چې کم خلک صحیح کار کړی ټول عمر صحیح کسانو سره کار کړی هغه خلک دروچت کی او داسې خلک هم شته چې چا زده کړه کړه ما ټول عمر تاسو خلکو نه زده کړه ما څه کور کې خو نه زده کړی بالکل صحیح او زه دا کال یو نیم کال وشو زه کار نه کوم ولې نه کوم دې د وجې نه کوم چې سی ډي کوس هغه ډرامه نشته زه خو لیونی خو نیم چې زه کار وکړم بالکل صحیح بالکل صحیح دغه بس همدغه دی بس بالکل صحیح مطلب هغه خلک وایي چې لکه پښتون آرټیست چې کله کار کوي نو هغه صرف او صرف کار د خپل پښتو د پاره کوي جی بالکل د خپل پښتنو د پاره کوي یو پیغام د پاره کوي یو میسج د پاره کوي څومره داسې آرټستان دي چې هغه بغاوت کړي دی هغه نه راځي لکه اوس علي جمال وایي چې زه کومه بعضې خلکو خپل هغه دغه کم کړه خپلې پیسې کمې کړې هغه وایي چې موږ به کوو کار څرنګه چې کېږي اوس سید رحمان شینو مثال تاسو له درکړه ما دې مال 1 लाख रुपए سوګرا کې زنه کوم سی ډي کې کار نه کوم صحیح خبره یو ټایم کې مې کار کړو چې ماحول خو اوس چې کوم ماحول دی زنه کوم صحیح خبره ماحول پورې د جګه نه 15 کال چې زما خپل وشو چې دې شنه ما توجه کړم چې د حالاتو قتل کو نه د خلک ما قتل کنه نو مې دې خپل ځان بي عزت کولی ځان بي عزت کولی خلک هم شته دا نه وایو هم پکې شته خو خراب پکې ډیر دي او دا خراب مونږ اړیان دی چې څوک دې تاسو ویل چې نه زویل شم بس خبره داسې ده چې ښه ویلی شو او وی هل د ویلو نه دی او زیاده ښودلو نه بله داسې خبره ده دا سی ډي ډرامه و نن تقریبا ډېره د مخکې تقریبا ما یو فلم کې ډرامه و دا سی ډي ډرامه چې کله ما وکړله دا هم راسره ډېر سره کرکټر کوو ډېر ماشوم دی تقریبا داسې د 15-17 کالو خبره ټیک ده هغه ډرامه کې چې ما چې کوم دین یو ډایلاګ ویل هغه ډایلاګ داسې و چې د قانون خلاف زما هغې سره کار نه کنه ډایرکټر وي کنه او نور آزاد خبره پکې نه وه لکه قانون زما د درس لکه داسې دی چې قانون زما د درس پیل چې زه ورته نوړی روټۍ واچوم لکه د سپي غونته ماته لکه یې خوځوي ماته نو ما خو نه ویل زه مجبور شوم هغې دا ورته ویې هغه ډرامه کې ډېر سینیر کسان وو طارق جمال صاحب وو د آفتاب صاحب هم راسره د دې پکې کرکټر وو د علي صاحب هم پکې کرکټر وو ډېر ماشوم دی بیا هغې نه پس چې کوم دی نو زه اوس په مارکیټ کې ناست وم کله چې دا ډرامه ریلیز شوه د ګلبهار تاڼې نه ما پسې اسپۍ راغی زه حیران شوم لکه دلته مسلم بغدادي څوک دی زه ویرېدم یار مونږ ته خو پته نشته نو ملګري ناست یو بل ورته ووایي چې یاره دا دی زه هم ویرېدم چې اسپۍ ورده که راغو څه وایي راته اول مو موبایل وکړه چې بار موبایل ولاړ دی او که نه دی موبایل کې مې غوځار دی ما خو څه کړی دی خو زه سی ډي ډرامه دی څه به شوي لا به بل څه داسې آرټسټان اکثر خلک یې بدنامۍ دغه کوي موږ سره ټایم ډېر کم دی نو لکه تاسو پسې په دې خبره هغه خبره شوه نیازي صاحب چې څه رایټر لیکي نو پکار دی چې هغه دې ورته لږ سوچ کوي که نه مننه به کوم ځکه چې ټایم موږ سره ډېر زیات کم دی نیازي صاحب مننه کوم حسن علي شاه صاحب مننه کوم د علي جمال هم مننه کوم ډیره مننه جی بغدادي صاحب هم مننه کوم ډیر ښکلې خبرې شو ګرانو کتونکو زمونږ د چا زړه ازارول نه دي مونږ حسن علي شاه صاحب میسج راکوي خیر دی تاسو خفه کېږئ ما ته بره خپل ډایرکټر صاحب وایي چې حسن علي شاه صاحب نو میسج اخلئ زمونږ د چا زړه ازارول نه دي چې مونږ د چا زړه ازار کو بلکې مونږ دا وایو چې په کوم ځای باندې کوم پلیټ فارم باندې ښکلی کار شو هغه د هغه یو نوم پاتې شو نن د هغه نوم بیا بحال شي دا د پښتو نه چې د خلکو څه غلط دغه جوړ کړی دا ته لر شي او بیا د خلک خپل ځای باندې کار جی تاسو څه ویل غواړئ زه پروګرام په اخره کې دا وایم چې دا کم زموږ ورونه ناست دي زموږ پروګرام ګوري عام خلک دي که پروډیوسر دي ډایرکټر دي ایکټر دي دا موږ لپاره ډېر ریسپیکټیبل دي قابل احترام دي موږ د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی د نشترآباد چې موږ وایو چې د خلکو روزګار بیا دی ریوایو شي او ښه کار دی پکې وشي او بله خبره دا ده چې زموږ پروګرام کې چې څومره خلک راغلي دي هغه یو خبره کړې ده چې یاره د هر څه پنجاب نه خلک راغلي او موږ ته خراب کړي دي که زموږ دا رونه ګوري دا چې کوم دی انډسټري سره تعلق لري ایکټر ده که ډایرکټر ده که ډسټریبیوټر ده که پروډیوسر ده زموږ د نشترآباد ته دې راشي موږ سره دې کینی چې یو داسې بحث وکړو چې هغې نه یو لاره وځي چې دا نشترآباد دی آباد شي دا په دې نه کېږي چې تاسو ګورئ او تاسو جدا وګورئ فرمان ما باره کې څه وایي د همایون سعید ما باره کې څه وایي د بغدادي زما باره کې څه وایي داسې نه کېږي تاسو مهرباني وکړئ راشئ ما سره کښېنئ چې دا ګز او دا میدان ډېره زیاته مننه حسن علي شاه صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو چې یو ځل بیا بغدادي صاحب تاسو مننه کوم علي جمال تاسو مننه کوم ګرانو کتونکو شاذ حلیم له حسن علي شاه الله اجازه محمد نیازي بله اجازه درکوي انشاءالله بلې هفتې ته که ژوند و الله ته منظور په دې ځای باندې به مونږ نورو مېلمنو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو
تر هغه وخته پورې په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.